أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله مولانا العظيم. دغه نمخ کې آیتونو کې الله جل جلاله د دې بیان وکړو چې دغه کفار تو ته قسمونه کوي، واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها. قسمونه دې ته کوي په دا خبره چې کچیرته ته مشته چې کومه معجزه دې نه غوړو اغار ته وشي آر ته سرګند کې نو موږ بیا ایمان رو. نو الله پاک التکه وې چې دې داوی ته وې چې معجزات پیش کول ظاهرول دا د الله په قبضه قدرت کې دي، خو لیکن دا داسې خلق دي چې کدی ته معجزات پیش هم کې د مطالبه پورا شي ایمان دا بیا نری. داسې ډېر معجزات ابو جهل او نبی علیه الصلاۃ والسلام تروغو داسې په د موټي کې کونی تر خوستیو وی چې محمد صلی الله علیه وسلم دا وشای چې په دې کې څه دي وی چې ایمان بوري وی چې آو وی چې بیا اختیار در کوم زه ته وشایم چې په دې کې څه شي دي کله کوم څه چې پکې دي دا خپل ځون دي ته وشي. نو ابو جهل سوچ وکړ چې د دویم خبره ډیره مشکله ده، اوس دا خو کونی دی پکې دته صرف پاته وا نو دا چې ته ژغېدای شي، لہذا دوی ته ووایي چې د کوم څه چې په د لوس کې مې دي دا د وژغېږي دا د وشي چې زه څه شی یم. نو د هغې کوڼیو طرف نه جواب روغو چې موږ کوڼیو د شهادت کلمه یې تېره کړله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه توحید یې تېره کړه چې معبود یکی یو ده، محمد دی الله جل جلاله پیغمبر ده. خو بیا هغې وخت کې هغه کوڼي په مځکه باندې خلوص کړل، وی په توسې باندې هم جادو وکړه نعوذ بالله. نو الله پاک دا ویتي دلته کې هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نن آیتونه چې تیرو چې زړه کې روغله چې الله په تو خو څه مشکل نه دي کوای خو شي، حالانکه بار بار دا وکړي دوی مطالبه بار بار کړي هر وری نبی علیه السلام په زړه کې برغر یې چې الله ته خو کوای شي خو ته وای کا، خو چون کې الله ته معلومه و چې دا ازلی بدبختی دي معجزات مخکې هم ظاهر شوي دي ایمان یې نه درړله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې به روغله چې یاره یا الله کوای شي. الله پاک په ته وایي چې چون کې معجزات چې ظاهره شي او بیا چې ایمان درو نری او کلی طور باندې خلق مطالبه وکړي یو فرد نه کلی طور باندې الله نه مطالبه وکړي بیا د انکار وکړي بیا د الله پاک عذاب په باندې درومي لکه په مخکې امتونو چرګلي وي. نو ځکه الله جل جلاله د دوی د فرمایش پوره کوونه ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او کچیرته بشکه موږ نزلنا نازل کو الیهم دوی طرف ته الملائکه فرشته معجزتا نو دوی د دې مطالبه وکړه چې ته خدا خبره کوي چې متوخر درومي خدا فرشته د موږ هم اوینو دا در کوزي شي او موږ د سره د خبره وکي بیا به موږ وبني ته پیغمبر ایمان رو. الله فرمایي کچیر ته بشک موږ نازل کو دوی طرف ته الملائکه فرشته معجزتا وکلمهم الموت او کچیر ته خبره د دوی سره وکي الموت مړي لکه عیسی علیه السلام په وخت کې چې مړي بو خبره کولې کله ورجم دي کړل وحشرنا علیهم او موږ ارجمکو حشرنا جمعنا موږ ارجمکو علیهم په دوی باندې کل شیء هر څه شی قبولا فوج در فوج یا قبولا مخ په مخ باندې ما كانوا ليؤمنوا ندي دې لره چې دوی ایمان لري الا ان يشاء الله مگر دا چې کومې ته الله جل جلاله خوښ شي چې ایمان لري بیا ته الله نصیب کی ولكن اکثرهم يجهلون لیکن اکثر دي دوی يجهلون دوی نه پوي دوی جهالت کوي. نو دا خبره هم دي دوی د جهل دي چې دوی ته ایمان لري په معجزه باندې اوس رسېته په دې پوي نشو چې الله پاک یکی او ذات تا او دا شخصیت دا داسې خبرې کوي داسې قرآن مشته پیش کوي
دا حق پیغمبر دا حق انسان دا نو ایمان پرورا نو چې نه دا معنا چې دا جاهل دي. وکذالک جعلنا لكل نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کې دا خبره ورغله چې یا الله نو دوی د سویلی کوي چې د مونږه معجزات طلب کوي بیا هم دوی معجزات کله سرګن شي او کله سرګن نشي ایمان دوی نری دا مطالبه دوی هر وخت ویل کوي. الله تسلی ور کوي چې ای پیغمبر دې تو نه مخکې هم انبیا چې تیر شوی دي هغه کې هم د غرنګ خلق موجود وو چې پیغمبرون به د ست تنگول وکذالک او د غرنګ لکه سرنګ چې موږ دې تو دشمن ګرځولي جعلنا لكل نبی موږ ګرځولي د هر پیغمبر دې پورا عدوان دشمنون شیاطین الانس والجن عدوان دشمنون هغه دشمنون چې هغه شیاطین او شیطانونو الانس د انسانانو نه هم والجن او د جناتو نه هم نو په انسانونو کې هم شیاطین وي چې به دغه رنګ کوي چې هر وخت دی الله د دین دشمنی کوي د الله ولا خلقو د الله د مراکزو دشمنی کوي نو په انسانونو کې هم دا شیاطین وي. یوحی بعضهم الی بعض یوحی چې دوی القا کوي دوی وسوسه ور چې یوحی دوی معنی سره یلقی په معنا یو وسوسه په معنا باندې چې دوی القا کوي دوی وسوسه ور چې بعضهم الی بعض بعضی دوی الی بعض تا زخرف القول دی ششتا کړي شوی غړې وړې خبره او غرورن دی پوره دی دوکې ور کولو چې خلق په دوکا کی یو نیمه د درویغي خبره ته کوي خدا سي بو یہ ته کوي ته بالکل خالص رښتیا یي. پیغمبر هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله مخکې بیان کړه دا چې یو کس نو داسې خبره به نبی علیہ السلام یا الله پیغمبر چې تو مجلس ترو شو ایمانونه متزاشي تو مجلس نه درومو داسې مزر تربت وی لکه کب چې دی او بینه وبسه او حالانکه پټول کې الله فرمایش الد الخصام بدترین انسان سخت جګړلو هغه دغه ده د مسلمانو دشمن د پیغمبر دشمن د اسلام دشمن او پیغمبر علی السلام وایي چې پرشتیا دغه سي دا پرشتیا یي علی السلام دې کړه ولو شاء ربک ما فعلوه کچرته خوشو دی رب دې تو ما فعلوه دوی بدارنګي نو کړي فزرهم پس دوی پریش دو وما یفترون او کوم چې دوی افترا کې خبره جوړي ولتصغى الی افئده الذين لا يؤمنون او دې پر چې مایل شي له دغه وسوسه چون کیتا افئده الذين ظلون دغه کسانو لا يؤمنون چې دوی ایمان نری بالآخرت په آخرت باندې ایمان نه لري وليرضوه او دې پر چې دوی خواشي کی پسند کی دغه خبره دغه شیطان نرا وليقترفوا دې پر دوی کسب کی ما هغه گندګي هم مقترفون چې هغه در دوی کسب کوونکي دي اف غیر الله ابتغي حکما آیا غیر دی الله جل جلاله نه اب تلاش کو حکمن حاکم ثالث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کفار وغه وی چې سا پیغمبره په یو بل خبره باندې وسره اتفاق وکړو تو دی وجنا جنگ جګړې اختلافات سره جوړ شول یو ثالث پر پکې مقرر کو هغه چې کومه فیصله وکړه کړي تو په حق کې موږ به خبره منو او کدی موږ په حق کې نو ته به خبره منې. الله وی ته چې پیغمبره دا وی ته وایا چې آیا الله پاک نه علاوه بل ثالث زون ته ولټو نو زه الله پیغمبر لجلیا الله برحق تا زبر حق یو دغه دین چې الله کړه دا بر حق ته ته بیا په دغه کې د اسالیس خبرې کوي اف غیر الله یا غیر دی الله جل جلاله نا اب تغي اطلب زولته حکما حاکم ثالث وهو الذي الله جل جلاله اغذات انزل اليكم الكتاب مفصل چې نزل کړه ته طرف تل کتاب قران مفصلا تفصیل سره یا مفصلا جدا جدا مفصلا وضحون کا چې مضامین د ادغه انتهایی واضح دي والذین آتیناهم الکتاب کسان چې دوی ته موږ ورکړه د کتاب یعلمون وینا مراد چې موږ ورکړه د کتاب یعنی تورات کتاب ورکړه په يهودي کې چې کوم حق پرست خلق دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ملګری یعلمون پیږي په دا خبره باندې انه چې بشک سره دغه قران منزلون دا نزل کړه شو د من ربک د جانب د رب دې تو نه بالحق په حق سره ولا تکونن من الممترین نو تم مکی رای پیغمبرہ من الممترین دے شک کون کیونا وتمت کلمت ربکا وتمت وکملت او پرادو کلمت ربکا فیصلہ دے رب دے تو پا احکامات سره چې الله پاک په دغه احکامات ارنزلی الله په دا وای دونار نزلی صدقا پرشتیا سره وعدلا او په انصاف سره لا مبدل لکلماته تبدیل کون کنشت الله پاک دے فیصلو لرا ایسو کو هم الله پاک په مخالفینو ته عذاب ورکي الله پاک په مانون کې ته چی ثواب ورکي
وهو السميع العليم. الله جل جلاله السميع اوریدون کلمه یقال چې کوم سوي شي اټول ارسل الله پاک اوروي. علیم بما يفعل چې کوم څه کولای شي الله پاک باغ باندې عالم دا. واخر دعوانا